أقبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د القریشي خیریه بنسټ د صفحې ګرانو کتونکو خویندو ورونو اسکتو دا چې محترم ورونو روژه پر رسېدو ده او الحمدلله هغه ورونه با احساسه ورونه چې په خارج کې اوسېږي او د خارج داخل افغانستان کې اوسېږي دغه تقریبا د 14 کورنۍ الحمدلله چې اوس موږ دې ته ورکوو چې په دې کې 8 قلمه مواد دي چې هغې جملې نه یوه بورې اوړه دي غوړي دي چیني ده بوره ده کجوره ده روحزه بوتل دی او ورسره مکروني دي دا د هغې محترم ورونو په مرسته باندې موږ دغې ورونو سره مرسته وکړه رب العالمین ستاسو او د دغې ورونو چې تاسو دیو سره مرسته کړې ده تاسو په ورونو کې رب العالمین خیر او برکت واچوي زه د ټولو هغه ورونو نه خواست کوم چې داسې ډېرې کورنۍ موږ سره په انتظار ناستې تر څو موږ هغې سره مرستې وکړو تاسو ټول ورونو نه هیله دا ده چې دغې ورونو هغه مشکلات ته لبیک ووایي او هغې هغه کومه روژه چې څنګه تاسو باندې غواړئ چې روژه ماته ښه تېر کړئ داسې دا غریبانان هم غواړي چې په ځان باندې ښه روژه ماته تېر کړي ستاسو ټولو ورونو نه مو هیله دا ده چې دغې ورونو سره په دې هر څه کې همکاري وکړئ محترم ورور عابدالحق او ایوب ورور چې موږ سره د کجورو په برخه کې هم مرسته کړې وه رب العالمین دې له دغه صدقات په خپل دربار کې قبول او منظور کړي جزاکم الله خیرا وبارک الله فیک السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته الصوت سوف يفنينا أقبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما أنت تطوينا يا درة الكون طاهر نبض خافقنا فالجرح كبلنا فاغسل معاصينا